نن ډیر زیات مهذب خلک ځان ته وایي خو د اودس وچول چې کوم دی هغه ښه نه ګڼي بس میچاج یې وکړو په څه کې وکړو چرته یې وکړو محمد مصطفی سلام به د میچازو نه مخکې د میچازو دپاره زیت تیارولو او عنزا وړوکې نیزه به د دوو شیونو دپاره استعمالوله کله به چې ودرېدو ستره به نه وه نو ځان ته به یې ودروله او کله به چې میچازې کولې نو ځمکه به پرې وګروله چې د هغې څاڅکي په ما باندې ونه لګي د هغې دپاره به یې ځمکه نری کړه او هغه ځای کې به اودس ماتولو کم ځای کې چې هغه میچازې اوبه چې کوم دی هغه جذب کېږي دا د الله د حبیب سلم تعلیم و دسیزې ته به کېناستلو په دې طریقه باندې به میچازې چې کوم دی کولې او د هغه نه وروسته به ځان په لوټه باندې وچولو خدا بې تهذیب کار دی دا د اسلام تعلیم نه دی چې سړی اودس مات کې بیا ولاړ وي او ځان چې کوم دی ګرۍ را ګرۍ په ولاړه باندې نو دا د اسلام تهذیب نه دی دا بد تهذیبي ده په ولاړې باندې اودس وچول دا ښه کار نه دی په ناستې باندې ځان دغه کا دا خو د بد اخلاقۍ او مظاهره ده شریعت دا قویل چې اودس وچکه په ناستې وچکه دا نه ده چې ته به ډېر 5 منټه خپه په خپه اړی ولاړ به او ځان به په لوټو باندې دغه کې خلق به ته ګوري او کله کله به کې دا هم بد اخلاقي شروع شي چې بیا به کې خبرې هم شروع نه په دغه حال کې خبرې شریعت منع فرمایله چې څوک به نه کوي نو به هر حال یو ګناه دا وه چې لا یستنزهو من البولي چې د تشو میچازو نه به ځان نه چې کوم دی هغه پاکول او د متطهرین چې قرآن ذکر کړي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین دا آیات چې کوم دی نازل شو د قوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې د قبا د خلکو شان خدای ذکر کړی په قرآن کې چې فيه لا تقم فيه د منافقینو په جماعت کې مه ودرېږه هغه ځای کې ودرېږه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هغه جماعت چې د هغې بنیاد د اولې ورځې نه په تقوا یې ښودلی شوی هغه ډېر لایق دی چې ته په هغې کې ودرېږې فيه رجال په هغې کې سړي دي یحبون خوښوي ان یتطهروا چې ځان ښه پاکي والله يحب المتطهرین الله مینه محبت کوي د پاکانو سره نبی صلی الله علیه وسلم چې د آیات نازل شو د هغو نه تپوس وکړو چې ستاسو څه راته څه ښایسته عمل دی چې الله تاسو ذکر کړی نو هغې ویل د الله حبیب صلی الله علیه وسلم موږ په لوټو باندې ځان وچو او د میچازو د ګندګۍ نه ځان په دې باندې حاصلو او بیا د هغې نه وروسته استنجا بالماء په اوبو باندې استنجا کوو نو الله د هغو دا صفت کړی چې سړی بیخي ځان بچ وساتي د دینه نو یو ګناه دا وه چې د میچازو نه یې ځان نه ساتي